السلام علیکم. دا د زمیلا ببرګزی د وینډوز 10 سریال دریمه ښوونیزه ویډیو مې چې تاسو ته ځانګړې شوې ده او د وینډوز 10 یوزر انټرفیس مهمه برخه پکې رانغاړل شوې ستاسو لپاره مې چمتو کړې ده. نو که چیرې چمتو یاست راځئ چې له ځنډ نه پرته یې پیل کړو. تاسبار یې د کار میله د وینډوز 95 ورژن څخه تر اوسه د وینډوز په ټولو ورژنو کې د وینډوز د یوزر انټرفیس یوه برخه ده چې معمولاً د وینډوز یا ډیسکټاپ په لاندنۍ برخه کې موقعیت لري چې شامل د سټارټ مینو، نوټیفیکیشن ایریا، ایروپیک او نورو کېږي. د یادونې وړ ده چې ډیری خلک کله چې وینډوز کاروي دا غلطي او سهو کوي چې خپل وینډوز انټرفیس ته تغییر نه ورکوي، په داسې حال کې چې په کار د موږ باید د خپلې خوښې او اړتیا یا ضرورت پر اساس د خپل وینډوز یوزر انټرفیس ته تغییر ورکړو. یعنی کومې فولډرې او پروګرامونه چې موږ ورسره کار لرو هغه په سټارټ مینو، ټاسک بار او ټایل سیکشن کې واچوو او غیر ضروري پروګرامونه، فولډرې او نور چې موږ یې نه استعمالوو له مخې څخه لرې کړو. ځکه په دې توګه به موږ خپل د وینډوز ګرافیکل یوزر انټرفیس داسې ډیزاین کړی وي چې په هر څه یې اشنایي، پوهه او تسلط ولرو. نو راځئ چې پیل یې له ټاسک بار څخه وکړو چې هر څه پکې شتون لري. د ټاسک بار په سر کې لیکین لوري څخه سټارټ مینو ده چې ستاسو د کمپیوټر ټول موجوده انسټال شوي اپس یا پروګرامونو او فولډرو لیست په دریو ستونونو کې ډیزاین شوي چې د کین لوري لومړی کالم یا ستون کې ټولې فولډرې چې د وینډوز 10 ډیفالت فولډرې د انځورونو، فایلونو، ویډیوګانو، صوتي یا آډیو فایلونو او ستاسو خصوصي فولډر سیټینګ، پاور او نور دي پکې شتون لري چې کولی شو ځینې حذف یا نور پرې اضافه کړو. باید په یاد وساتئ چې د وینډوز 10 د انټرفیس بیا ډیزاینول که ډیسکټاپ یا سټارټ مینو او ټاسک بار او نور دا ټول تنظیمات د سیټینګ له لارې ترسره کیدای شي. سیټینګ ته په داخلېدو سره د پرسونالایزیشن په ګروپ کې سټارټ مینو او ټاسک بار اپشن شتون لري. اوس چې موږ د سټارټ مینو ځانګړو فولډرو ستون کې تغییر راولو نو سټارټ مینو ته په ټک ورکولو سره په ښي لوري د وینډو کې نورې اپشنې څرګندېږي چې په وروستۍ برخه کې choose which folder appeared on start باندې کلیک کړئ څو وینډوز جنریټر ځانګړو فولډرو ته وردننه شئ. دلته کوم فولډر چې تاسو غواړئ سټارټ مینو کې څرګند یا ورڅخه حذف شي فعال او یا هم غیر فعال کړئ چې په آن کولو سره سټارټ مینو کې څرګندېږي او په آف کولو سره له سټارټ مینو څخه لرې کیږي یا حذفېږي. دلته په سټارټ مینو کې د کین لوري ستون یا کالم کې وینډوز جنریټر ځانګړي فولډرې ځکه څرګندېدل یې اړین دي څو موږ په چټکۍ سره دغه فولډرو ته لاسرسی ولرو، ځکه دا هغه فولډرې دي چې موږ هر کله هر ډول فایل د کمپیوټر په ګڼو پروګرامونو کې جوړوو لکه انځوریز فایلونه، ویډیویي، صوتي او نور فایلونه. نو په ثبتولو سره وینډوز هغه خپل مربوطه فولډرو ته لیږي او هلته په خپلو مربوطه فولډره کې زموږ لپاره ساتلي وي څو د ډول ډول فایلونو له یو ځای کېدو څخه مخنیوی شوی وي. اوس راځو د سټارټ مینو دوهم کالم یا ستون ته. د سټارټ مینو په دوهم ستون یا کالم کې لیست د ټولو انسټال شوي اپس یا پروګرامونو سره له فولډرو د انګلیسي الفبا تورو پر اساس له A نه تر Z په ترتیب څرګندېږي چې په سر کې ډېر استعمالېدونکي اپس یا پروګرامونه راځي او همدارنګه هر فولډر باندې په کلیک کولو سره پکې موجوده پروګرامونه یا اپس څرګندېږي او یا هم بیرته پکې راټولیږي. په دریم کالم یا ستون د سټارټ مینو کې ټایلز مینو ده چې د ټچ سکرین درلودونکو لپاره ډیزاین شوی. په دې معنی که چیرې د ماوس پر ځای د خپلې ګوتې په کارولو خپل کمپیوټر څخه کار اخلئ نو ټایلز مینو کې د خپلې خوښې پروګرامونه په ګروپونو کې ځای پر ځای کړئ څو د ګوتې په نښه کولو سره پروګرامونو ته دننه شئ. ټایلز مینو ته د پروګرامونو انتقالولو لپاره د سټارټ مینو دوهم ستون کې د خوښې پروګرام یا اپس باندې د ماوس ښی تڼۍ باندې کلیک کړئ او له شارټکټ مینو څخه پین ټو سټارټ مینو باندې کلیک کړئ چې په دې سره پروګرام ټایلز مینو ته انتقالېږي. په همدې توګه د ټایلز مینو دغې ګروپ ته نوم هم ورکولی شئ او نور پروګرامونه هم په همدې توګه ور انتقالولی شئ او که غواړئ چې له ټایلز مینو څخه کوم پروګرام لرې کړئ
نو په کلیک کولو سره پروګرام په نښه او د ماوس ښی تڼۍ ته په ټک ورکولو سره له شارټکټ مینو څخه انپن فرام سټارټ باندې کلیک کړئ. او که اندازه د آیکنز ته تغییر ورکوئ نو له شارټکټ مینو څخه سایز او بیا سمال یا میډیم انتخاب کړئ. په دې توګه تاسو موجوده آیکنو ته د خپلې خوښې اندازه ټاکلی شئ. او که غواړئ چې ټول ګروپ له ټایلز مینو څخه حذف کړئ نو د اړونده ګروپ دغه علامه باندې ماوس پوینټر یا نښه کوونکی ودروئ او د ماوس ښی تڼۍ ته ټک ورکړئ او له شارټکټ مینو څخه انپن ګروپ فرام سټارټ باندې کلیک کړئ. په دې توګه ټول ګروپ سره له ټولو پروګرام آیکنو په یو وار د سټارټ مینو څخه حذفیږي. په تاسک بار کې د سټارټ مینو ترڅنګ کورتانا پلټونکی یا سرچ باکس دی چې کولی شي د پروګرامونو او فایلونو په لټون کې مرسته وکړي. دا په هغه صورت کې چې تاسو ته د پروګرام یا فایل نوم په یاد وي. که غواړئ چې له تاسک بار څخه یې حذف کړئ نو ماوس پوینټر پرې راولئ او د ماوس ښی تڼۍ ته ټک ورکړئ. بیا له ځوړنده شوي مینو څخه سرچ او بیا هیډن ته ټک ورکړئ. او که غواړئ چې پر ځای یې آیکن څرګند شي نو شو سرچ آیکن باندې کلیک کړئ. د کورتانا سرچ بار نه وروسته په تاسک بار یا کاري میله باندې ټول هغه پروګرامونه چې تاسو کار پرې کوئ او خلاص دي او هغه پروګرامونه چې تاسو په تاسک بار پن یا سنجاق کړي آیکنز یې په تاسک بار څرګندیږي. د یادونې وړ د هغه پروګرامونه او فولډرې چې فعال دي او تاسو کار ورڅخه اخلئ د ماوس پوینټر په نښه کولو سره کوچنۍ وینډو یې د پاسه څرګندیږي او هغه پروګرامونه چې په تاسک بار پن یا سنجاق شوي د پاسه یې هیڅ وینډو نه څرګندیږي. په تاسک بار کې د پن شوي او خلاص کړای شوي پروګرامونو فولډرو او فایلونو څخه وروسته نوټیفیکیشن ایریا یا د خبرتیا ساحه ده چې د ضرورت وړ آیکن پکې شتون لري. خو کولی شو چې د خپل سیستم د اړتیا پر بنسټ آیکن حذف یا اضافه کړو. دلته اوس ضروري ګڼم چې آیکن لږ څه نور واضح کړم چې آیکن څه ته وایي. په ډیری ډیزاین شوي یوزر انټرفیسونو کې بیا په ځانګړې توګه وینډوز 10 انټرفیس کې سیستم له آیکنو څخه کار اخلي. آیکن په خپله د آبجکت یا یو شي نمایندګي کوي چې دغه آبجکت یا شی کېدای شي فایل وي یا هم فولډر، شارټکټ، ډاکیومنټ یا هم واړه او لوی اپس یا اپلیکیشنونه د کمپیوټر وي چې د پردې تر شا د استعمالونکي یا یوزر د مداخلې نه بغیر کار کوي. چې یو څو بیلګې چې د دغې ښوونیزې ویډیو له محدودې څخه نه وي وتلي زه تاسو ته په تاسک بار کې ښیم. په نوټیفیکیشن ساحه کې د آیکنو اضافه کولو او حذفولو لپاره ماوس پوینټر یا په نښه کوونکی د تاسک بار په یو تش ځای کې راولئ او د موږک یا ماوس ښی تڼۍ ته ټک ورکړئ څو مینو ځوړنده شي او بیا په تاسک بار سیټینګ باندې کلیک کړئ. سیټینګ ته په دننه کېدو سره نوټیفیکیشن ایریا کې تاسو select which icon appear in the task bar باندې کلیک کړئ او په راتلونکي وینډو کې always show all icons in the notification area فعال کړئ. تاسک بار ته وګورئ چې ټولې آیکنې پکې څرګندیږي. پاتې دې نه وي چې ټولې دغه آیکنې وړاندې له فعالېدو څخه په دغه سیستم ترې کې پټې وي او په فعالېدو سره د سیستم ترې څخه په تاسک بار څرګندې شي. څرنګه مې چې وړاندې وویل چې دغه آیکنې نمایندګي د کوچنیو پروګرامونو کوي چې په فعال کېدو سره د کمپیوټر میموري ریزرف کوي او که چیرې کمپیوټر مو د میموري له اړخه ضعیف وي او ورو عمل کوي نو د ځینو غیر ضروري واړه پروګرامونو غیر فعال ساتل ضروري دي. په همدې توګه بله کټګوري د آیکنې ته سیستم آیکنې وایي. سیستم آیکنې په یوزر انټرفیس کې هم هغه کوچني پروګرامونه دي چې موږ کولی شو د هغوی په فعالولو سره هغه اساسي وظایف چې د اپریټینګ سیستم د وظایفو سره تړاو یا ارتباط لري ترسره کړو. د همدې دلیل پر بنسټ دغو آیکنو ته سیستم آیکنې هم وایي. د سیستم آیکنو د فعالولو او غیر فعالولو لپاره سیټینګ کې د نوټیفیکیشن ایریا لاندې turn system icon on or off باندې کلیک کړئ چې په وروستۍ کړکۍ یا وینډو کې ضروري آیکنې فعال او غیر ضروري آیکنې غیر فعال کړئ. لکه کلاک چې وخت او تاریخ یې فعال ساتو، والیوم
چې د سپیکرو غږ کنټرولوي، نتورک چې د نښلول شویو شبکو نظارت او کنټرول ترسره کوي، پاور چې ستاسو د آلې یا ډیوایس د برق سیستم ښیي، انپوټ انډیکیټر چې د ژبو بدلولو لپاره اړین سیستم آیکن دی چې که څوک په دوو یا زیاتو ژبو کار کوي نو د خپلې خوښې کیبورډ لکه پښتو، فارسي، عربي او نور خپل سیستم ته اضافه کولی شي. فعالوو او په فعالولو سره تاسو ګورئ چې په تاسک بار کې دغه سیستم آیکنې فعالې شوي دي. د نوټیفیکیشن ایریا نه وروسته د تاسک بار په اخرنۍ برخه کې ایروپیک ده چې د یوې عمودي کرښې په توګه ښکاري. د ایروپیک وظیفه دا ده چې که چیرې ډېر کړکۍ او پروګرامونه مو خلاص کړي وي او په داسې حالت کې غواړئ چې په یو وار د ډیسکټاپ آیکنې مو څرګندې شي نو ماوس پوینټر د تاسک بار ښي لوري اخرنۍ برخه کې د ایروپیک په سر راولئ. تاسو ګورئ چې په دې کار سره ډیسکټاپ او آیکنې مو څرګندېږي. اوس چې د تاسک بار اخرنۍ برخې ته ورسېدو، د دې لپاره چې په تاسک بار پوره کنټرول ولرئ نو یو څو نور ټیپونه هم غواړم تاسو سره شریک کړم چې هغه د تاسک بار قفل کول، پټول او د ډیسکټاپ له ښکته نه پورته، کیڼې او ښي خواته انتقالول دي. خو وړاندې تر دې غواړم چې په تاسک بار باندې د موجوده آیکنو سایز کوچنی کړم څو خالي ځای پکې زیات شي. نو سیټینګ ته په تلو سره لومړی یوز سمال تاسک بار بټنز فعالوو. تاسو ګورئ چې په تاسک بار کې موجوده آیکنې کوچنۍ کیږي. اوس نو د ډرګ او ډراپ په طریقې سره که چیرې تاسو د تاسک بار په یو خالي ځای باندې د ماوس کیڼه تڼۍ کېکاږئ او خپله ګوته مو پر ماوس ساتلې وي او ماوس پوینټر بل موقعیت ته په وړلو سره د ماوس تڼۍ خوشي کړئ، په دې کار سره تاسک بار تغییر د موقعیت کوي. او که چیرې غواړئ چې تاسک بار مو لاک او یا پټ شي نو سیټینګ ته په تلو سره لاک د تاسک بار فعال کړئ. په دې کار سره تاسک بار مو قفل کیږي چې بیا تغییر د موقعیت نه کوي. او که غواړئ چې پټ شي نو اتوماتیکلی هاید د تاسک بار ان ډیسکټاپ مود فعال کړئ. په دې سره ګورئ چې له ډیسکټاپ څخه مو تاسک بار لرې کیږي. اوس بیا بیرته فعالوو. همدارنګه د تاسک بار موقعیت د سیټینګ له لارې هم تغییر ورکولی شو چې دلته د تاسک بار لوکیشن آن سکرین لاندې آپشنو څخه ټاپ، باټم، رایټ او لیفت انتخابولی شو. ګورئ چې موقعیت د تاسک بار تغییر مومي. دا و زموږ د دغې ښوونیزې ویډیو محتویات چې تاسو ته مې وړاندې کړل. که چیرې ویډیو مو خوښه شوي نو ضرور یې لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو ښه وخت.